اوس چې کله بانګ ویل کېږي نو هغه ټایم کې موږ له څه کول پکار دي نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې طریقه موږ ته ښودلې ده. اولنۍ دا ده چې بانګ ټایم کې تاسو خاموش پاتې شئ. چې کله بانګ اواز واورئ غلی شئ. دنیا کار دی، قرآن پاک تلاوت دی، ذکر اذکار دی یا خبرې ټول پرېږدئ، بس بانګ ته غوږ کېږده. او مولانا احمد اللهوري رحمت الله علیه فرمایي چې زما دا تجربه ده چې کم سړی د بانګ په ټایم کې خاموشه پاتې کېږي د هغې د برکته الله تبارک وتعالی دله د مرګ په ټایم کې کلمه طیبه نصیب کړي. نو یو دا ده چې کله بانګ ویل کېږي غلی شئ. دویم نمبر د بانګ جواب ورکول، کم الفاظ چې مؤذن وي هغه به ته وایي. الله اکبر هغه وایي ته به هم الله اکبر وایي. هغه اشهد ان لا اله الا الله وایي ته به هم اشهد ان لا اله الا الله وایي. هغه اشهد ان محمد رسول الله ته به هم اشهد ان محمد رسول الله. کله چې هغه وایي چې حي علی الصلاه بیا به ته حي علی الصلاه نه وایي، بیا به ته وایي لا حول ولا قوة الا بالله. بعضې خلک دې کې دا وایي مونږ ته خو چا ویلي که جومات کې دننه یې نو بیا به دا نه وایي که جومات کې دننه یې او که بارې کوم ځای کې تا باندې بانګ آواز ولګېده حي علی الصلاه جواب کې به هغه ته وایي لا حول ولا قوة الا بالله. او د حي علی الفلاح جواب کې به هم دقه وایي لا حول ولا قوة الا بالله. او کله چې قد قامت الصلاه ویل کېږي نو هغې جواب کې د اقامها الله وادامها. او کله چې الصلاة خیر من النوم ویل کېږي نو هغې ته جواب کې د صدقته و بررته تا رښتیا ووي او تا خپل حق چې کوم دی هغه ادا کړو. نو دا الفاظ هغه ویل پکار دي. او دې سره سره بیا چې اخري کې بیا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا د بانګ او د دغې جواب د اقامت جواب دی. کله چې جمعې دویم بانګ ویل کېږي نو د هغې جواب نشته دی، زړه ورکې ویلی شي لیکن په خولې باندې به نه وایي. د جمعې دویم نمبر بانګ ده اوس چې بیا ویل کېږي د دې بانګ جواب چې کوم دی هغه نشته دی. باقي د نور بانګ او جواب په دغه طریقې باندې ورکوي. دا دویم دغه شو. بعضې خلک چې کله بانګ ویل کېږي او اشهد ان محمد رسول الله جواب کوي صلی الله علیه وسلم نو دغه ټایم کې صلی الله علیه وسلم نشته دی، اشهد ان محمد رسول الله به ووایي. او یا چې کله بانګ مؤذن بانګ ختم کړي لا اله الا الله دی ورسره محمد رسول الله دغه ټایم کې د جواب کې دا نشته دی. د کوم الفاظ چې دي هغه الفاظ چې حدیث پاک نه کوم ثابت دي هغه الفاظ سره د هغې جواب ورکول دي.